ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن موږ درس په وین ورډ کې دی سیدا وین ورډ بار اوپن کوم ها وین ورډ مر اوپن کړو راغلی تر انسرټ پورې او انسرټ ته رسیدلی چیرته رسیدلی ټیبل کله چې زرا شمه ها زبر شم دا بیا اوپن کما insert table مدل ته insert کړ ها کله چې زرا شمه دغه ټیبل چې کوم یو دی دا زرا insert کوم صحیح شو موږ سره دلته یو دوه ټیبس اوپن کیږي چې اوپن کیږي دوه ټیبس دیتا ټیبس ویل کیږي یا کنټیکسچوال ټیب ورته ویل کیږي یا سب ټیب ورته ویل کیږي کله چې موږ سره مثلا دا کنټیکسچوال ټیب یا سب ټیب د چی سره راځي موږ سره دا موږ سره ګوره اوس موږ سره هوم دی دلته کنه هوم نه پر بل کوم ټیب شته نشته کنه دا کنټیکسچوال ټیب یا سب ټیب موږ سره کله ټیبل انسرټ کو دې سره راځي پکچر انسرټ کو دې سره راځي د اریو مختلف دي شیپس انسرټ کو دې سره راځي سمارټر چارت انسرټ کو دې ټول سره شي راځي سب ټیبس راځي صحیح ده نو موږ را رسیدلی تر ټیبل پورې ټیبل به زدا به د ریزن داسې انسرټ کوم دا مې انسرټ کړ ګوره لومړی موږ سره سب ټیب یا کنټیکسچوال ټیب شي دی ټیبل ډیزاین او ورپسې دویم شي دی ورپسې لی آوټ دی صحیح ده زبر شما دته فور ایگزامپل زرا ما دا به داسې کو دلته ورته وایو چې راشه لږ به دغه اول ته زه رنګ ورته ورکوم خام دا ټول د دې ځنه سلیک کوم راځه شیډینګ او شیډینګ کې داسې دا سره واخص سیدا زبر شما دا ټوټل ته هم ورته دلته یو رنګ ورته ورکوم دا سره والا خدا سي خالمړی چې دی هډر رو راولا امراولا دا لمړنی چې کومه یو کار خلدي ته سوال کیږي هډر رو دې ته ډیزاین ورک هم ورکو خو اصل کې دا به په کوم وخت راغی کیږي زبر شما دینه ودا بیرته ختم کوم ها دا منډر کړ بیک سپیس سلیکټ مکر بیک سپیس ټیبل دا مې ډیزاین ټیبل نه راوسته دغه تمو سره سټایلز دي زرا زما دا سټایل ولومړی په اپلای کوم بیا تاسو سره وخایم سیرا زبر سټایل ګورم چې هډر رو وغه دواړه ولري total row ها فور ایگزامپل ورته وای مراشه دغه شو سره صحیح شو دا شو سره لومړی خبره هډر رو آیا دغه هډر رو لومړنی رو چې دار د پسټل کې وخایم کنه خایم راشه کلیک وکړو ګور سټل ته نو لري شو پام دې ورته راشه بیرته په ور باندې راولا کلیک وکړه ټوټل رو کومه رو تر کې دغه لاندې اخیری رو چې کومه دې ټوټل کې آیا دا د برن کې وخایم مخه ګور او سره رنګ ته څنګه کړل سټل ته نه لري صحیح شو بل خبره بینډډ روز موږ ویل کنه دا اپروچ چې ته روز کې بینډډ روز سمانه دغه سي کوم ګور د تم سره دوی مراغله دا به ورسې سلورما معنا جفت روغان کوم یوري آیا دې تر رنګ ورکوم کنه ورکوم ګور الته وګوره جفت روغان تر رنګ ورکې دی ورکې سیدا چې زور دا ټیبل ډیر زیات کمانو بیا ما غي وخت خبره ده فور ایگزامپل دومره ټیبل شو موږ سره کنه زور د مچراشه بینډډ روز نه بینډډ روز د ته سټایل ورکا ګوره د نور ټولو ته ورکسي شو بیرته ورنه کلیک لر کوم سټایل ته نه واخسته سیدا بل خبره فرست کالم لومړنی کالم دا نه کنه د ته سټایل ور کوم نه ور کوم راشه سټایل اوس په اپلای ده کنه د ځنه کلیک لر کوم ګوره دا رس رزي خو زبر راشم په دې ځای کې بس یو بل سټایل ورته انتخاب کوم تر څو موږ سره دا غراغلی وي دا د موږ سره کنه زور ته فرست کالم لومړنی کالم کوم رنګ چې دا ته نه ګوره دا سټایل ته ریجن سره لیکي شي لاست کالم اخیری کالم چې کوم لري دلته ګوره سره لري کوي دا بینډډ کالم کوم یو کالم هغه کالمونه چې مثلا جفت وي صحیح شو یا تاک راغلی وي جفت یا تاک د دې مراد ده ها جفت یا تاک کچېره دا جفت یا تاک چې کوم لري دا موږ سره کالم زدار سره کومه سټایل کې خو دې نه ورته خبرول شي سیرا بل خبره ټیبل سټایلز شي دی ټیبل سټایل کې اړوند د ټیبل ته موږ سټایل ورکړو دا سټایل کې کنه لومړی ګورې چې تاسو ګورې په لومړی ځل دا په تاسو سټایل کې وي ښا بیخي سمپل وي نه نظر اعظم ورته یو سټایل ورته کوم ګوره دا یو سټایل شو سره پامن سره دا سټایل ورته ورکوي سیدا کچېره دلته راشه مرته مننه دا سینه راشه دا سټایل ورته کوم نو ګوره دا سټایل واخصه نو دې سټایل نو دې تاسو ورسره انتخابوي بیا لیکنه تاسو په خپل کولای شئ فار ایگزامپل زور چې کس ولې نظر اعظم لیکم چې نیم صحیح شو دلته ټیب باندې پرس کوم ورته چې فادر نیم صحیح شو دا راځي وای چې فادر نیم بیا ټیب باندې کلیک کوم ورته وای چې فار ایگزامپل سیلری سیدا بیا ټیب باندې کلیک کوم فور ایگزامپل پوسټ سیرا دا مرسل ګلم دا نور تاسو باندې کې کنه کولای شئ نیم علي سیرا علي شورا سره علي راځم دلته لاندې تاسو نور لیکنه ګورئ بیا په دې د ایرو کیز نه هم تاسو استفاده کولای شئ ښه نو دا څه لیکنه تاسو بیا دې ته بل سټایل ورته ورکوئ راځي دې څه نه ورته انتخاب کې کوم یو سټایل څه خو شو ما سټایل سره ورکوئ پامل سره دا سټایل راغی ها مشکل پرې کېشته نه
بل خبره موږ سره چې دی کې دا هغه موږ سره شي دی هغه موږ سره بیا اړوند دا شیډینګ څه ویل کیږي شیډینګ دا موږ سره سټایل دی سی شو شیډینګ چې زغړ ما چې دی ته دغه کار دا رو راکنه دی رو ته مثلا چې ورکم یو رنگ ورته ورکم نو راځم دې چې شیډینګ ورته انتخابوم شیډینګ کې کوم سره ورته کوم دا سره ورته کوم وګوره دا سره سی شو دا کالم دی کنه زرا زما دی کالم ته زبل لکم را ورکوم شیډینګ ته راځم شیډینګ کې ورته مرشه دا سره دا دی کنه درته مرشه تر دې چې پر سره کوم څه واخلا دې ځنه کلیک وکړه دې ځنه دا سره واخلا د دې نو ورسته چې کوم لري دا څه کدا دې ځنه سلیک د لیفت کلیک سره ونی ښه شیډینګ سره شورته شیډینګ کې دا سره واخلا سیدا نو په دې باندې تاسو خپل خو باندې چې ورته جوړول شي کمه په خپل خو باندې دا څه شیپ ورته جوړول شي سی شو بر بارډر سټایل دی بارډر سټایل معنی چې دا بارډر دی کوم څه سټایل سره واخلي وځ دا چې بارډر دی کنه ځکه مننه نه راشه دا نه بارډر دی دا سټایل سره واخلي دا څه ګور راشه کلیک وکړه وګور دی کرسر نه کلم غونډي جوړ شو دې ځای باندې کرخه باندې ودرې لیفت کلیک سره ونی سره راځه لاندې راسي شي ګور دا دې ځای پر راغی سیرا دا هم د لاندې شو بدل ته چې تا کوم یو انتخاب ورته ما ورته انتخاب کا دومره شورا سره دا دې ځای نه سره ونی سیرا دا برونه شو دا براسه کو صحیح شو نو بس دا به تاسو ورته نور خپل جوړولای شئ سیدا دا سیستم دی ورته تاسو سیستم جوړوي کنه ورته وای راشه دا سیستم نه غواړم بل کوم سیستم غواړم دا سیستم غواړم دی باندې کلیک کا راځه ګوره دې سټایل اوس بدل شو پام لري ورسره دا سیستم لپاره سره ولا ګوره دا سیستم کې شو که چیرې زرا شم بارډر سټایل ته ګوره بدلان دي بارډر سمپلر دي چې هم موږ سره نور هم موجود دي بیا که چیرې راشه ما دې غوته وګوره ما دې بارډر ستا په دې کې موږ بیا بل هر رقم ډول ورته انتخاب ولې شو سیدا فار ایگزامپل دا څه ډول باندې سره سره دې ځنه سلیک کا دي لاندې بیخه پورې سره ورسو ګوره دا سره پام لري ورسره راځم زه دا سره ولا سیدا دا نه راشه دې ځنه ورته کلیک کوم راشه دا سره ولا وګوره دا شکل باندې راغی سیدا بیا که چیرته نوې ډیزاینر بس تاسو راځي ورته دا ورته انتخاب وای چې دا سره واخلا دا سټایل وګوره دا سټایل سره واخصه صحیح شو که چیرته یو څوک وایي ډاټ والا غواړم نو راشه دا ورسره کلیک کا د دې ځنه ته ډاټ غواړم وګوره دا اوس ډاټ کې راغلی ښه ترانه دې فکر کوم دا به سلیک کوم وګوره ډاټ شو سیدا دا څه انتخاب کرا شو وګوره ډاټ ته همره سره بیا چې دې دا ډاټ دی کنه دې دا څومره مثلا دلته زور د بل انتخاب کوم راځم دا ورته انتخاب کوم سی شو وای دې دا سایز دې څومره شي دومره شپږو پورې راځي دې نه کلیک وګوره دلته مراشه دا دې خې ډبل دې سره شي ګوره دا چې ډبل در سره راځي سینا بیا چې پن کلر رنگ دې رنگ کوم سره شي ته مسور دې سره شي وستورو کنه اما هغه کغری راځي مسره زور ته مرزه دا به کې دا به څنګه راشي سورواله ځکه چې دلته پن کلر مونږ ورته څنګه کړ پن کلر ورته مسور کړ ته بل کوم کلر غواړم دا څه کلر غواړم ګوره دا هم را سره مني سیدا راځه دې نه دا څه کلیک وکړه دې نه دا څه دا څنګه را سره واخصه سي شو زور ته دا بل اړوم دې ته اړوم راځم ګوره دا څه بل سره اخلي دا سټایل را سره دا څه ډول باندې واخصه پېګه ور باندې بل خبره بارډرز دي دا بارډرز هم غوېلې چې شو چې دا ټاپ بارډر سره خو دا ټول لري کنه ته دې هم کې مونږ ویلې ول دا ښه بارډر سیدا نو دا بارډر ما خبره دا ګوره ورته چې ټاپ بارډر باټم بارډر لاندې بارډر ته مخایا سیدا ټاپ بارډر بر سره مخایا زما راځم دا بارته لګ نورم تشریح مخه بیک سپیس انتخاب کوم بیک سپیس راځم دې انسرټ ته انسرټ کوته فور ایگزامپل دا سم انسرټ کوم دا ښکاري دا کنه زور ته مراشه بارډرز دي کنه ورته باټم بارډر لاندې بارډر مخه دا به دې ځنه سلیکټ کوم یا باټم بارډر لاندې بارډر سره والا ګور لاندې بارډر سره والا ټاپ بارډر بر بارډر سره والا لیفت بارډر چپ پته بارډر رائټ بارډر چپ پته بارډر والا نو بارډر یو بارډر ما ګور واس ټایم ختم کړ آل بارډر ټول بارډر سره والا ګور ټول راوړي آوټ سایډ بارډر بهرنی بارډر راواله دننه مرواله ان سایډ بارډر دننه بارډر راواله بهرنی مرواله ان سایډ هوریزونټل بارډر دننه خو پرتی سره والا ان سایډ ورټیکل بارډر دننه خو کوم سي ولاړ سي شو ډیګونل ډاون دغه سم مثلا زرا غله مدد ته اوس مخ سره دی کنه دې سټایل کې دلته زداري کوم ورته ډیګونل ډاون خدا به په ډیجیټل ازرې کې ډېر سره زیات استعمالي شي شو هوریزونټل لاین مثلا تاسو دلته خپل یو لاین پکار دی صحیح را زرا زما ورته مراشه عدالت سره لاندې براوړو دلته ورته کلیک وکم را بسما خدلته مطلب تاسو کې یو لاین نه وصل غواړي دلته راغلی کنه د ټیبل ډیزاین ته په ټیبل ډیزاین کې راځم بارډر سره په بارډر کې هوریزونټل لاین دی کې دنه یو لاین سره راکا صحیح شو چې دلته ودرېږم دلته هوم کې بیا په هوم کې راځم بارډر ته بارډر کې مطلب هوریزونټل لاین دلته راته پروت بارډر سره کوي پام دې سره داسې بارډر سره راغی صحیح شو
بل ټیبل ډیزاین کې چې را سره پات شو هغه بارډر پینټ دی. بارډر پینټ دلته موږ تقریبا چې وم ویلی چې را سټایل نه پینټ کلر مو ته بلند کړی بارډر پینټ زه پینټ کوم راځه ورته مې راسته دا را سره پینټ کا چې وګورئ دا را سره پینټ کړ شي شو که چېرې تاسو ټول یو دم پینټ کول غواړئ که نه دلته بارډر پینټ باندې کلیک دلته چېرته راشئ آل بارډر سره راشئ چېرته آل بارډر سره نو ټول بار سره یو دم څنګه شي پرنټ شي ګوره دا سره المارۍ غوندې سیسټم پکې راغلی صحیح شو. بل کلاس کې به انشاءالله لې آوټ ټیپ دی نه ووایو صحیح ده. نن دپاره هم دومره بس.